بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو رائټ کلیک کوو ډیسکټاپ باندې او پرسنلایز کې موږ تاسو د ډیسکټاپ بیک ګراوند بدلو دلته چې کومه کس لګیږي دا کس نه خو خدای انتخاب کا هغه دینه خو بل انتخاب کا درود شریف ټول ویای کنه به زم مسؤلیت کړه صلی الله علیه او دغه رقم نور دا چې د وینډوز خپل راغلی که فکر هم کړی او که چیرته غواړئ چې خپل کومه کس وي د سره هغه په ولګوئ د هغه لپاره به د براوز باندې کلیک کوئ. براوز تاسو چیرته مو ګورئ مطلب داسې کار کوي لکه اوپن نور انګلیسي کې بیا معنی خپله پسې ګورئ خو دلته یې داسې کار کوي اوپن مطلب ته په خپله خوښه تا ته اجازه درکوي چې کمپیوټر نه یو شی راولګوه راواخله هلته یې ولګوه که هغه ویډیو وي که اډیو وي که عکس وي که هر یو شی وي که د عکس دی عکس به لګوي که د ویډیو دی ویډیو راخیستلی شي همدا رقم چې د هر یو شي ځای وي هغه پکې راخیستی شي. دغه ځای نه زه به براوز ته او یو بل عکس دلته انتخابوم. د مثال په توګه ما انتخاب که راشد خان به ولګو یا به دا په ولګو چوز پکچر ښه راځه درس ته نو دغه عکس بل عکس چې هر یو تاسې وغواړئ هغه په لګولی شئ ایمان لکه چې خپل عکس پکې ورک شي ښه ورته یم چې دا صحیح ده. بله خبر په دې کې دغه زه به دا انتخاب کوم پکچر له دې ځای انتخاب ده خو پکچر نه مخکې راځم سټریچ دا چې کله تاسې 2 منټر استعمالوئ 2 یا زیاتې نو ښه سیټینګ بیا سټریچ دی دلته سټریچ کې به دغه عکس ټول دلته ښکاري او زموږ خپل عکس نه پوهېږم چېرته پکې ورک سل په دغه هغه کې نو ټول عکس به ښکاري که تاسې بل یو انتخاب کړئ مثال په توګه ځم فیل ته که 1 منټر لګېدلی فیل پروا نه کوي خو که زیات لګېدلی بیا ستونزه جوړوي. تاسې وګورئ نیم لیکل ګوره نیم عکس دې طرف ته ووت او نیم یې بل طرف ته ووت. بل چې ده په دې کې هغه دی فټ تاسې وګورئ پورته لکه خالي ځای پاتې شه فکر هم ده نو دغه کې لږ ستونزه راځي پکې او سټریچ چې ده دا بیا ښه مناسب سیټینګ ده ټول ډیسکټاپ ته ورسېږي. د دې نه پس بل هم ده پکې ټایل دا که چېرته د دې عکس سایز وړکی وي ډېر وارې به پکار لکه څنګه چې دلته تاسې وهم لیده خو ډیسکټاپ به ټول لکه په خپل سایز کې لګېږي لکه چې او بل ده پکې سینټر په منځ کې دا ولګي ګر چاپېره به ستوره پټ ورسره وي او سپین چې ده دا د ما فکر خورولو ته وایي یو سپین دی او سپین ده که نه نو خورې که په دې ټول ډیسکټاپ باندې دا اپشن د وینډوز 10 کې نه وای دا وینډوز 7 کې نه و دغه یو دا نور ټول والته خو زه بیرته سټریچ ورته انتخابوم. دا خو موږ تاسې که چېرته یو عکس لګو پکچر موږ انتخابو کولی شي سالډ کلر ساده یو رنګ ولګوئ دا به انتخاب کړم چې دغسې رنګ ولګوم. وینډوز 98 کې چا استعمال کړی و یو وخت کې به تاسې نه وای نو هغه کې به دا ساده رنګونه وه یا وینډوز 2000 هغه کې تقریبا اکثره همدا رقم که دغه خوند در نه که بل ورته انتخاب کا بل انتخاب کا ساده رنګ په لګولی شي یا له دې ځایه ګور چې ښکته خو شی نسته پکې نه نسته. سلایډ شو کولی شي د فولډر کې ډېر عکسونه وي د سره هغه په ولګوئ فرض کړه سټو کنډاو ته تېرېده په چکر تللی یو عکسونه دې اخیستي وو غواړي چې هغه د څه وخت پس په بدلېږي نو براوز باندې به کلیک یا فولډر به انتخاب کړي کوم کې چې عکسونه وي نو بیا به چوز دس فولډر باندې کلیک کړي چې کله انتخاب شول دغه نه وروسته اوس راځه سیټینګ وته کوي چینج پکچر ایوری 30 منټس هر 30 منټه پس د عکس بدلوه هغه فولډر کې ډېر عکسونه دي 30 منټه د یو په ښکاري 30 منټه بل 30 منټه بل دغه وخت کولی شي چې تاسې کمې کوئ تر 1 منټه پورې او کولی شي تر 4 ساعتو پورې زیات کړئ 1 ډے. همدا رقم بل چې ده په دې کې هغه اپشن بیا ده پکې سټریچ نو دې ځای نه موږ تاسې دغه سیټینګ ورته کولی شو. اوس راځو زه بېرته پکچر انتخابوم ورته یم چې دغه پکچر فعلا صحیح ده. کلرز رنګونه تاسې که وګورئ چې ما عکس بدل که دا رنګونه هم شنه شول که نه هلته په هغه کې کلر رنګ چې ده په دې عکس کې هغه شین رنګ ده څه وایي automatically pick an accent color from my background نه عکس هغه راواخله رنګ. اوس که زه عکس بدل کړم دې ځای تاسې وګورئ دغه عکس ګورئ دا رنګونه اوس راشنه شول ځکه چې په دې کلرز کې دا آپشن فعال ده که دا غیر فعال کې بیا ته په خپله خوښه سیټینګ کوې څه رقم رنګ درته ورکړم دغو ته
زه ورته وایم چې ته ورکړه دغسې رنګ ورکړه وملیده دغه رنګ په دې باندې اپلای شي یا کولی شي د بیرته فعال کوي ورته چې هغه عکس نه رنګ رااخله مطلب کې شو کلر آن سټارټ ټاسک بار اینډ ایکشن سنټر سټارټ دې ته سټارټ باندې هم ښیه ټاسک بار باندې هم دا رنګ ښیه او ایکشن سنټر چې کومه ده دلته ده دې باندې هم ښیه که غیر فعال کې بیا به نه پښکاري میک سټارټ ټاسک بار اینډ ایکشن سنټر ټرانسپیرنٹ شفاف ته وایي تاسې که دلته فکر لږ ورته وکړئ د عکس کې داسې هغه شته که نه شته زه به دې سایز لږ کوچنی کړم او تاسې بیا کیدای شي لږ په پوه شئ ګورټانه شو آیکن دلته که تاسې وګورئ دغه پټه چې داسې تللې ده لږ لږ ښکاري شاته دې ته ټرانسپیرنسي وایي دا ټرانسپیرنټ ده که چېرته غواړئ چې دا دې دا رقم نه ښکاري یعنې ګوره هغه سین تې شریکلي دي اوس راښکاري ته مې دا دې نه ښکاري ګوره اوس نه ښکاري او که غواړئ چې ښکاري دی بیرته بیا او د کنټراسټ د سیټینګ کله هم نه بدلوم که تاسې بدلولی شئ زه به یې ورته صرف در باندې وګورم که هر یو تاسې انتخاب کړه فرض کړئ ما دا انتخاب کړه څنګه چې اپلای کړې لږ وخت به ونیسي وینډوز دې ټوله دې سټایل ته واوښتله یو نیم کس به موږ تاسې ګورم که نه کمپیوټر کې دا رقم سیټینګ ده شي کنټراسټ سیټینګ ورته کړی ورته مې دا لرې کړه خپل د کمپنۍ سیټینګ بسیار خوب است دغه دې چاته چې خوند ورکړي بدلولی شي ساده رنګونو ته د دې نه پس کلوزډ کیپشنز دا کیپشن چې ده دا زه بل چېرې لاړم دا سیټینګ کې بیا وایم موږ تاسې دا راځي دا په سیټینګ کې بیا راځي انشاءالله هغه بیا هلته وایي خو اول دغه ختموو فرض کړئ ما دا رنګ انتخاب که اوس راځم کلرز ته اټومیټیکلی پیک ان ایکسنټ کلر دا صحیح اوس راځو لاک سکرین ته لاک سکرین چې دا هغه سکرین ده چې کله ته کمپیوټر را سټارټ کړې او پاسورډ ورکوې که نه هغه باندې پاسورډ نه مخکې دغسې دا عکس ښکاري ما په کمپیوټر کې دغه ښکاري اکثره دغه وي وایي ډیفالټ له کمپنۍ نه دا انتخاب وي کولی شي تاسې بدل کړئ چې هر یو تاسې ورته انتخابوه زه به بېرته دغه ورته انتخاب کړم یا ورته وایم چې دغه صحیح دی که خپل عکس په لګوئ نو براوز باندې به کلیک کړي او له دې ځایه کولی شي چېرته چې عکسونه د سره وي هغه ځای ته به لاړ شي او خپل عکس به په ولیکي چوز پکچر باندې کلیک هغه به ولګي خو زه نه بدلوم او که غواړئ چې په لاک سکرین باندې دی یا پروګرام له دې ځای انتخاب کړه کوم یو لیدل غواړئ کلنډر د جنتري د ایکس باکس ده دغه دواړو کې کوم یو لیدل غواړئ نو پروګرامونه اجازه نه درکوي هغه په لاک سکرین باندې به دا هم درته ښکاري چوز ایپس ټو شو کویک سټیټس نور هم دلته دغه یو دغه ځای کې تاسې کولی شئ چې نور هم ډېر په دې جمع باندې کلیک کړه بل پروګرام کوم پروګرام چې هلته ته په لاک سکرین باندې لیدل غواړې دغه ځای کې به یې درته ښیي به یې درته خو زه ته هم چې دغه زه تېر یم راځو سکرین ټایم آوټ سیټینګ ته دې باندې چې کله موږ تاسې کلیک کړو دا موږ تاسې ویلی ده په ډسپلی سیټینګ کې سلیپ دا پاور سلیپ دا بیټري سیور موډ ده دا بېرته بیا هغه ځای ته داسې په اساني ځي هم نه بیک سره بیرته راځم لاک سکرین ته ښکته نور شي کې سکرین سیور سیټینګز سکرین سیور سیټینګ مو تاسې په وینډوز 7 کې به د پرسنلایز کې خامخا وینئ دلته هم شته هغه رقم ده د وینډوز 7 په رقم ده ښه ورته وایم چې دغه سکرین سیور ته ما ته په ولګوه فرض کا ببلز دغه ځای کې پریویو تاسې لیدلی شئ که پریویو باندې کلیک کړئ له انتظار نه مخکې موږ تاسې لیدلی شو ښه دغسې سکرین به څه وخت راځي دلته لیکل ده ویټ وایي انتظار کولو ته 3 منټه انتظار وکړه که 3 منټو پورې مې کمپیوټر سره څه غرض نه لرم نو دغه ببلز دې په راځي دغه سکرین سیور دې په لګېږي یا کولی شي تاسې نور ته انتخاب کړئ ریبنز دغسې دا پټې به په ښکاري ماوس ته څنګه حرکت ورکړي بیرته لرې کېږي همدا رقم کولی شئ چې نور دلته نور فوټوز ته بیا کولی شئ تاسې لاړ شئ سیټینګز ته او براوز باندې بیا کلیک کړئ کوم فولډر کې چې خپل عکسونه وي هغه ورته انتخابولی شئ خو زه ته چې دغه نه ته فعلا ووځه اوس راځو په دې کې یو آپشن ده 3D ټیکسټ لیکل خپل نوم هم کې لیکلی شي دلته به 3D ټیکسټ انتخاب کې لاړ به شي سیټینګز ته دلته څه لیکل کوي که دا نه غواړئ لیکل که نه غواړئ ټایم به انتخاب کړي وخت بیا به وخت درته کې هلته حرکت کوي ریزالوشن چې موږ تاسې په ډسپلی کې ویلی وو هلته هم چې کوم سیټینګ کوي دې ځای نه بدلېږي
لیکلو سایز د لارج وي که سمال دی وي که سمال کې تاسې وګورئ اوس د دې سایز کچھ نایس همدا رقم روټیشن سپیډ سره ډېر فاسټ ته درته چې دا سلو که تاویدو سپیډ هلته که زه تیز کړم تاسې بیا ورته وګورئ اوس دا زر حرکت کوي بل د دې حرکت دغه سټایل چې کوم ده روټیشن ټایپ دا هم تاسې بدلولی شئ او ورته چې سپین بالر نو خو اورېدلی وي یو طرف ته بال تاویږي که نه یا داسې یو طرف ته تاویږي دې ته سپیننګ وایي سپین تاول دی دلته د لیکل تاویږي یو طرف ته همدا رقم په دې کې تاسې کولی شئ رنګونه ورته بدل کړئ چوز کلر کوم رنګ ورته انتخاب کړئ ورته چې دغه ریفلیکشن صحیح ده اوکې که پریویو کې دا هم تاسې له اوس انعکاس باندې کوي هلته څه قسمونه نور هم دي د تاویدو د لیکلو نو دغه چې کوم ده دا سیټینګ هم تاسې کولی شئ ښه دا دلته یو اپشن ده ان ریزیوم ډسپلی لاګ آن سکرین لاګ آن سکرین معنی لاک سکرین دا د وینډوز 7 هغه لیکل دغه ځای کې تر پاتې دي دا که انتخاب کې چې کله ته 3 منټه انتظار وکړې د هغه نه وروسته دغه سکرین سیور به راشي او تا بیا ماوس ته حرکت ورکړه نو پاسورډ دی هغه د وینډوز پاسورډ به بیا دې نه غواړي په هغه ځای کې تر څو به د کمپیوټر به دې نه ورته راخلاصېږي خو زه ورته وایم چې زه یې نه غواړم نو نه او چینج پاور سیټینګز دا موږ تاسې ویلی ده په هغه کې پاور اینډ سلیپ کې راځو تیمز ته په وینډوز 7 کې دغه رقم وي ښه ګورئ ورته تیمز رایټ کلیک پرسنلایز ته چې تاسې لاړ شئ دغه تیمز راوړي تیم سیټینګز په دې ډول وي په دې کې کولی شئ دا ورته انتخاب کړئ هلته ما دغه یو عکس انتخاب وکړه نه دلته مې وینډوز 10 چې کوم عکسونه دي هم انتخاب کړه تاسې وګورئ اوس به بدل شوي دلته به اوس یو نوی بټن هم راغلی وي رایټ کلیک نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراؤنډ دغه تیم کې چې د یو عکس نه وي ډېر عکسونه وي د نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراؤنډ سره یو بدلېږي دې باندې کلیک کوه په دغه لیست کې چې کوم بل یو عکس و هغه پر راښکاره سو همدا رقم نور هم لیدلی شئ که ته دغو دواړو ته ګوره اصلي اوسګارخیل دی بس شي سره لګیا دی ځان یې مصروف کړی ښه راځو په دې کې نور هم شته ګلان دي دا به اکثره تاسې کمپیوټرو کې ګورئ که نه نو چې هر یو تاسې ته خوند درکوه هماغه تاسې دلته لګولی شئ ښه نو دا سکرین سیور سیټینګ اوس راځو په دې کې یو بل هم ده د ښکته شي ایډوانس ساوند سیټینګز دا هم په هغه وینډوز 7 کې چې کله رایټ کلیک پرسنلایز ته لاړ شي دا اپشن هلته راځي د غږ موږ او تاسې کله کمپیوټر بندوو سټارټ کوو یو قسم اواز کوي یو اس بي فلش ډرایو چې ور ولګوه یو قسم غږ کوي بیا چې تر لرې کې یو قسم اواز کوي که یو مطلب هغه یو څه غلطي کوي ته غلط ځای کې کلیک کوي یو قسم ډنګ ډینګ ډنګ ډونګ غږ کوي که نه نو هغه اوازونه که چېرته بدلېدل دې ځای بدلېږي د پروګرام د بندولو نشته که نه وګورئ والیوم نښه هم نشته ورسره نو زه که یو بدلوئ نو را به شي له دې ځایه فرض که زه ورته وایم چې کریټیکل بیټري الارم چې کله بیټرۍ کې چارج کمیږي نو کوم غږ دی وي زه به لږ تیز کړم د دې کمپیوټر غږ ښه اوس ورته وایم چې ټیسټ کولی شي اوس دغه اواز ده که چېرته بدلول غواړئ له دې ځایه وینډوز فورګراؤنډ ده زه به وینډوز لاګان ورته انتخاب کړم دا مې بل یو اواز ته انتخاب کړم دلته هم براوز شته خپل رنګ ټون چې د سره وي ډېر دې خوښ وي که نه کولی شي هغه په ولګوي په دې باندې کلیک کوه او رنګ ټون دی چې په هر ځای کې وي خو ډاټ ویو کې وي باید ډاټ ویو دا ټایپ ده د ویډیو د اډیو قسم ده ډول ده ډاټ ویو فایل چې وي بیا په لګولی شي او پروګرام ته که پروګرام بندولو ته که هغه غږ لګوي اوس ګوره یو هم نه ده انتخاب که نه نو دې ځای بیا رنګ 1 دا څه رقم ده دا سم دی هغه زړه موبایل هغه ده رنګ 6 دا چې پروګرام بندوي به دا غږ هم راځي خو زه ورته وایم چې زه یې نه غواړم او لرې نه شو لکه چې که وینډوز 10 کې دلته ډېر وي دغه ساوند سکیم دې ځای نه کولی شي تاسو ټول په یو وار بدل کړئ دلته صرف یو کې راوړي وینډوز ډیفالټ موډیفاید مطلب ما چې تغیرات کې کړي دي
هغه په خپل سیو کړي ته کې مو تغیرات وکړ کنه د مې आवाज ورکړ دی ته هم کاغه نه غواړي بیرته وینډوز ډیفالت سو ای سیو کوم نه مې سیو کوم سره او کولای شي چې نو ساوند انتخاب کې به هیڅ قسم غږ هم نه کېده आवाजونه به نه راځي بل چې دا په دې کې هغه د ریکارډینګ دلته وګورئ چې خبرې کوم مایک یو فعال خپل کې چې څومره تیز غږ ورسیږي هغومره هغه پورته ټوپوي دې ځای نه کولی شي خپل د کمپیوټر مایکروفون چې کوي چې کار کوي او که نه کوي نور هم یې ورته لګولی شي پلی بیک اواز غږ به بیرته په شي کې اوري خپل سپیکر سته او ټیک مارک سته اوس چې فعالې دي خو فعلا شپ کې سټارټ نه دي چې ته یې واورې او دغه ښکته پورته لاړ شي او نور سپیکر هم ورته لګولی شي کمیونیکیشن چې دا خبرو اترو ته وایي نن سبا میسنجر دي نو زنګ په ویلی کېږي که نه نو که چېرته وایي چې یو چا زنګ درته وایي او په دې وخت کې دغه نه مخکې تا فرض کړې تلاوت دې اورېده موږ او تاسې الله تعالی توفیق راکړي که نه نو تلاوت دې اورېده په دې وخت کې میسنجر انټرنیټ باندې آنلاین یو چا زنګ درته وایي زنګ دې چې وایي څنګه دې چې وکې که نو دلته درته یې کمپیوټر ته نه پوښتنه کوي چې دغه کوم تلاوت چې ته اورې د دې غږ زه په خپله درته ټیټ کړم که نه که دا انتخاب کې میوټ آل ادر ساوندز نو صرف د یو کس غږ به ته اورې د نور غږونه به ټول بند چې هغه آډیو وي که ویډیو به روانه وي خو هغه غږ به ته نه اورې د هغه پروګرام غږ به نه اورې د کس غږ به صرف اورې او که دویم اپشن انتخاب کې 80% آواز کموي که دریم انتخاب کې 50% غږ کموي او که ډو نتینګ انتخاب کې نو بیا یې دغه غږ نه ته کموي تر څو چې تا په خپله نه یې کم کړی نو دا به اوکې کې دا سیټنګ دې هم ورسره وشي او بای ډیفالټ انتخاب وي 80% ډیسکټاپ باندې آیکن اکثره ډېرو کسانو نه کې ورکې شي که نه یا چې ډس پي سي رانه ورک شه دا کمپیوټر ده ریسایکل بین ده نیټورک ده ورته هم چې 3 واړه لرې که بیا چې کوم یو ته غواړې اپلای که هغه بیا وکاري کولی شي د ډس پي سي تاسې آیکن بدل کړي دې باندې کلیک که چینج آیکن بیخي ډېرې آیکنې دي په دې کې هم فرض که دغه ورته انتخاب که اوکې که اپلای که آیکن بدل شي او که بیرته غواړي چې خپل آیکن به ولګوي ریسټور ډیفالټ باندې به کلیک کړي اپلای به کړي خپل به ولګي allow themes to change desktop icons دلته موږ او تاسې themes ویلې په دې themes کې د ځینو سره ټولو سره نه د ځینو سره د ډیسکټاپ آیکن لپاره هم سیټینګ راځي دا دې ورسره بدلېږي اجازه ورکوي که نه themes ته چې هغه آیکن بدل کړي که فعال دي که اجازه دې ورکړې ده او که غیر فعال دي که اجازه دې نه ده ورکړې خو اوس کېدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې دلته موږ چې کوم فولډر جوړ کړی ده یا یو فولډر جوړ کړي د هغه آیکن به څنګه بدلو نو اوس راځم دلته یو فولډر جوړوم رایټ کلیک نیو فولډر دې ته نوم ورکوم پکتیا او غواړم چې دې ته آیکن بدل کړم رایټ کلیک پراپرټیز کسټمایز او دلته به راشي چینج آیکن نور هماغه خبره ده زه ورته وایم چې ښه کلیپ ولګوه فهمیدې وملیده که نه آیکن یې بدل شو ښه دا به د موږ او تاسې چې د تیمز سیټینګز اوس راځو به دې کې بل هم د ماوس پوینټر چې کوم دا ډېر سیټینګ ده دا به انشاءالله کنټرول پینل کې بیا وایو سټارټ ته راځو سټارټ دې ته وایي د دې سیټینګ ده شو موسټ یوزډ اپس هغه پروګرامونه چې تا له ټولو نه زیات استعمال کړي خپل کمپیوټر کې هغه پکې ښایه دغه دي که غیر فعال کې دا بیا لرې شي شو ریسنټلی ایډیډ اپس هغه پروګرامونه چې ته اوس انسټال کړي نوي دې انسټال کړي هغه هم دلته ښکاري دغه ځای کې بس که غیر فعال کې نه دلته ښکاري یو سټارټ فل سکرین دلته ستا سټارټ باندې کلیک کوي فل سکرین به وي د وینډوز 8 پر رقم د وینډوز 7 چې کومه سټارټ مینیو تر ورکه شول که چې نه بیرته دې هغه رقم ښکاري فل سکرین دې نه وي تاسې وصلدلی شئ مطلب کې شو ریسنټلی اوپنډ آیټمز ان جمپ لیسټ آن سټارټ آر د ټاسک بار ښه دلته که چېرته موږ راشو دا ځینو پروګرامونو کې چې موږ کار کړی وي کوم ویب سایټ هم کې راخلاص وي یا دلته خو فعلا ډېر کم ښکاري
مثال ورډ کې دی یو فایل سیو کړه، ایکسل کې دی سیو کړه، نوټ پیډ کې دی فایل نه سیو کړه، دې سره یو غشی راځي، دې ته وایي جمپ لیست. دلته ګوره ښیي هم نو دا نږدې وخت کې چې تا کوم فایلونه په دې کې استعمال کړي وي، سیو کړي دي وي، راخلاص کړي دي وي، نو هغه دلته درته ښیي هغه دې ښکاري که نه دې ښکاري. نو دا چې دا فعلا آف ده، دا ځکه کار هم نه کوي. او که آن یې کې د هغه نه وروسته بیا دلته اوس یې ځان سره خپله ریکارډ کوي. مخکې آف نو نو ریکارډ شوي، د دې هر یو پروګرام به دلته درته ښیي. او داسې کار کې لکه موږ او تاسې به په ورډ پیډ او پینټ کې هغه ریسنټ استعمالوو. ریسنټ ته به لاړو اوپن ته مطلب تک ضرورت نشته، هلته ریسنټ کې نوم ښکاري، په کلیک که راخلاصېږي. که زه لاړ شم او راخلاص کړمه دلته ښاغلی ورډ پیډ دغه ریسنټ دا به ډیلیټ شوي وي، زه خو یم راخلاص یې نه که نه لکه چې ډیلیټ وي، که دا ډیلیټ شوي دي. نو دغه د ریسنټ په رقم کار کوي دغه هم. choose which folders appear on start. start باندې په دې ځای کې کومې فولډر ښکاري، دې باندې کلیک کړه. فعلا صرف فایل ایکسپلورر او سیټینګز ده، دا دوه خو نه لرې کېږي، ښه پاور او دغه دواړه کیدای شي دغه هم کوز لرې شي، دې وګورم نه لرې کېږي. نو کولی شي ډاکومنټس وګورئ، ډاونلوډز وګورئ، میوزیک وګورئ، پکچرز وګورئ. ښه اوس ته وګورئ او کوم چې ته لیدل نه غواړې او بېرته آف کړي پسې. دا د موږ تاسې پرسنلایزیشن کې کار کول، او که ژوند و سیټینګز کې به انشاءالله بیا سبا کار کوو. په وینډوز 7 کې کنټرول پینل و، په وینډوز 10 کې دغه سیټینګز ده، دا تقریبا هماغه کنټرول پینل ده. دې کې چې کله موږ او تاسې کار وکړو د هغه نه ډېرې زیاتې اپشنې دي. چا چې وینډوز 10 نه ده انسټال، هغو ته به اوس اندازه ولګېږي چې څومره توپیر لري دغه ځای نه چې کله ته په دې کې کار کوي. او کنټرول پینل د کتلې د سټارټ باندې به رایټ کلیک کوئ او کنټرول پینل دا کې به انشاءالله کار کوو. خو راځو انشاءالله سبا به اول په دې سیټینګز کې کار کوو، د هغه نه وروسته بیا کنټرول پینل ته ورځو.